السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امین یم او تاسو ته په انویسټمنټ پورټفولیو مینجمنټ په دویم لیکچر کې ښه راغلاست کوم. ګورئ په پریویس لیکچر کې مونږ په اینډ کې دا خبره کړې وه چې د ایکسچینج ریټ بټوین فیوچر کنزمپشن and current consumption is the rate of interest. د سود نرخ باندې مونږ بحث کوو. ګورئ که دا خبره زه ساده کړم، یو څوک دی هغه تا ته وایي چې اوس وخت کې ما ته 1,00,000 افغانۍ راکړه او کال وروسته به تا ته زه 1,20,000 افغانۍ بیرته درکړم. نو ته به یې ځان سره دا کلکولیشن کوې که نه چې 100% ګټه به دې ما ته راکوي. ریټ آف انټرست مطلب د دې دا کنسپټ دی، خو موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو او زما خپله دا د انټرست او د سود کلمې د دې د اورېدو او د دې د ویلو هم په ما ښه نه لګېږي، خو موږ به ترې خپل کنسپټ راخلو. خپل کنسپټ په دې معنی چې یو څوک یو چاله دې مثلا 1,00,000 افغانۍ ورکړلې او کال وروسته هغه 1,20,000 افغانۍ بیرته درکړلې، خو به ځان سره د حساب کتاب کوې که نه چې 100% ګټه ما کړې ده، یا په ساده سره هر 100 روپۍ زما 100 افغانۍ ګټلې دي. نو دې دپاره دلته یو فورمول دی، R مساوي کېږي C1 پر C0 منفي 1 او مخې ته یې ګوره لیکلي دي فار 1 پیریډ د یوې دورې دپاره. پیریډ مطلب که اوس موږ فار مور دین 1 پیریډ دپاره چې کله موږ کلکولیشن کوو نو هغه دپاره بیا جدا فرموله ده. R نه مطلب دلته ریټ آف انټرست دی یا د سود نرخ. C0 نه مطلب کرنٹ کنزمپشن دی. کرنٹ کنزمپشن چې 100 روپۍ ته اوس وخت کې انویسټ کې یا 100 روپۍ د انویسټ کړي دي دا C0 او C1 نه مطلب فیوچر کنزمپشن 100 روپۍ ته اخره کې ترلاسه کړي، مطلب 1,00,000 دی ولګولې یا 1,00,000 لګول غواړي نو دا د C0 شو او 1,20,000 د اخره کې ترلاسه کړي دا ستا C1 شو. منفي یو فرموله کې دا په دې بحث کوم. ګورئ دلته یو اگزامپل کوي، if you give up 200 افغانۍ income surplus today and expectation to obtain 200 افغانۍ certain income 1 year later. نو دلته expectation نه مطلب دا دی چې دا خو توقع کېږي چې دا ترلاسه شي، ځکه په بزنس کې خو 100% خبره درسته نه وي. موږ توقع دا ده چې یو انویسټر توقع دی چې دوی به 1,00,000 مطلب 200 یې لګولي چې 220 به دې ترلاسه کوي. ممکن ترلاسه یې نه کړي، تاوان یې کړي، اني فیکټر کېدای شي، هغه جدا خبره ده. نو فرض کوو داسې چې یو انویسټر هغه 200 افغانۍ ولګولې او د کال په آخره کې یا د میاشت په آخره کې 220 افغانۍ وګټلې. نو موږ حساب کتاب کوو چې دوی 100% ګټه کړې ده یا هر 100 روپۍ د 100 روپۍ ګټلې دي. نو سمپل 200 ګورئ فرمولې ته مراجعه کوو. R نه مساوي کېږي ریټ آف انټرست. C1 دلته فیوچر کنزمپشن 100 روپۍ ترلاسه شوي دي یا 100 افغانۍ 220 او C0 نه مطلب کرنٹ کنزمپشن څومره یې انویسټ کړي دي 200. دا 220 به په 200 تقسیم کو دا راځي 1.1 او منفي 1 به یې کو 1 به ترې وباسو نو دا راځي 0.1 چې کله یې ضرب 100 کو نو 10% راځي. معنا دا ده چې 10% ګټه کړې ده. هر 100 روپۍ زموږ 10 روپۍ ګټلې دي، هر 100 روپۍ زموږ 10 افغانۍ ګټلې دي. خو که کله داسې وي چې زموږ فار ان پیریډ مطلب فار مور دین 1 پیریډ چې کله موږ معلومو نو هغه دپاره دغه فرموله ده او دغه کې فقط نوره ماکه شی دی. ان مطلب نمبر آف پیریډ. R مساوي کېږي ان جذر لاندې ان CN د جذر لاندې او لاندې C0 منفي 1. دلته کې که تاسو وګورئ یو اگزامپل پکې حل شوی دی، تاسو بیا په دې پریکټس وکړئ.
خو دغه فارموله کې که تاسو وګورئ منفي یو، نو تاسو به وایئ چې یاره دا منفي یو څه شی دی. دا منفي یو اصل کې دا فارمول دی، خو لاجک پکې دا دی چې کله موږ منفي یو کوو مطلب چې دلته موږ سره دا کم کرنټ کنزمپشن دی، دلته اوس موږ کرنټ کنزمپشن موږ سره څومره دی 200، دا 200 یې ته منفي کړی دی. ګورئ زه دې باندې لږ پریکټیکل کوم. ګورئ زه دلته 220 تقسیم 200 1.1 او فارمول کې چې څنګه منفي یو دی نو دلته به موږ منفي یو دا به ما سره راشي 0.1 او دا به زه ضرب سل کما موږ سره به راشي لس، مطلب دا دی چې 10%. خو اوس که دا داسې زه کوم چې ما تاسو ته دا خبره وکړله چې دا منفي یو مطلب موږ سره دلته دا کرنټ کنزمپشن دی. کرنټ کنزمپشن که زه داسې ووایم چې ګوره 220 منفي 200 نو ما سره به دلته 20 راشي. ځکه اوس داسې کومه چې دا منفي یو چې کومه فارموله کې دا زه نه یوز کومه نو ډایرکټ داسې کومه چې 20 تقسیم 200 نو ما سره چې کوم انسر دی هغه به سیم راشي 0.1. نو مطلب د خبرې مې دا دی چې دلته چې کوم یو دی دا موږ سره چې کوم C0 دی یا کرنټ کنزمپشن دی هغه ته دی وباسي. نو خدای دې وکړي چې ستاسو ذهن پې خلاص شي.